اوکراین وایي چې یوه الوتکه له کابل له هوایي ډګر څخه تښتول سوې ده، خو دا نه ده څرګنده کړې چې کوم لوري ته وړل سوې ده او په کوم حالات کې قرار لري. د رسنیو د راپورونو پر اساس ویل کېږي چې اوکراین یوه الوتکه چې د کابل هوایي ډګر ته راغلې وه د ناپېژندو کسانو له لوري تښتول سوې ده، چې دا خبر د اوکراین حکومت هم تایید کړی دی. د اوکراین حکومت ویلي چې یوه الوتکه نن سې شنبه د کابل له هوایي ډګر څخه تښتول سوې ده، د اوکراین پر ځای د ایران پر لور روانه سوې ده. په دې الوتکه کې مسافر هم شامل ول چې برخلیک یې لا هم نامعلوم دی. د اوکراین مرستیال وزیر رسنیو ته ویلي دی چې الوتکه د تېرې یکشنبې په ورځ د وسلوالو تښتونکو لخوا له کابل څخه د ایران پر طرف وړل سوې ده. په دې الوتکه کې اوکرایني مسافرو پر ځای نور څوک سپارول. د ایران حکومت د اوکراین هغه ادعا رد کړه چې الوتکه د کابل له هوایي ډګر څخه یاد هیواد ته نامعلومو کسانو لخوا تښتول سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې نن ورځ د اوکراین مرستیال وزیر ادعا وکړه چې د کابل له هوایي ډګر څخه الوتکه د ناپېژندو کسانو لخوا د اوکراین پر ځای ایران ته وړل سوې ده. خو ایراني رسنۍ د دې هیواد د هوایي چارو د کنټرول ادارې د بیان په حواله وایي چې ایران ته هیڅ داسې کومه الوتکه نه ده ورغلې چې هغه د تښتول سوې وي.